چې لومبه چې کوم درس زموږ د نو اغستا سو د کورس ټایټل باره کې دی سبا د نسوک تاسو کولی شي چرته ټیسټ لاړ شي وظیفه لاړ شي تاسو ټیسټ انټرویو ورکوي کنه نو خامخا به نه دا تاسو کیږي هغه څه شي دی یاد ساتي هغه موږ سره کورس ټایټل دی چې آیا تاسو ویل دي او دا غي په اړه موږ سم معلومات راکول شي you have to know this نمبر 1 تاسو ته ما ویل چې آیا تاسو کورس ټایټل څه دی نو دا غي باره کې یو څو خبر زه تشریح کوم چې تاسو د کورس ټایټل سنوم دی او څه لپاره استعمالي نمبر 1 موږ سره مایکروسافټ افیس دی په لومبي لیکچر کې ما تاسو ته ویل چې مایکروسافټ افیس څه شی دی بل تاسو ته مو چې موږ سره افیس اټومیشن څه شی دی what do you mean by automation office automation بل موږ سره ماوس دی او بل موږ سره ماس دی دا یو څو خبرې دي چې دې باره کې تاسو سره تشریح کوم ډېر کسانی بار ته تاسو کوشي وي ته کم یو کورس وې په زیکس کې نو تا غلط نو مخلي سو کوئی ز مایکروسافټ افیس ویم سو کوئی ز افیس اټومیشن ویم سو کوئی ز ماوس ویم سو کوئی ز ماس ویم دا کنفیوز شي تاسو چې کم یو صحیح دی او کم یو غلط دی یا که سبا تاسو نو سوک تاسو کې چې آی د ماس ماوس افیس اټومیشن او د مایکروسافټ افیس د کې څه فرق دی څه فرق نه دی نیا ساته دی کې څه فرق شته دی هغه تاسو ته یو په یو ته خیم چې څه مطلب دی یاد ساتئ مایکروسافټ افیس چې کوم دی چې کله افیس د زروم افیس نه چې بیفور څومره افیسز راغلي دي هغه ته موږ سویل شو هغه ته موږ مایکروسافټ افیس وته وي اوس په دې سي ډي ډیسکونو باندې تاسو ګورئ کنه دا ډیسک چې تاسو مارکیټ بازار کې والے نو پاغي باندې لیکلي مایکروسافټ افیس چونکه دا نومونه موږ نه ورکو بلکې دا مایکروسافټ ورکي مایکروسافټ چې کوم دی خپل دا نوم ورکي او مارکیټ ته روباسي دا نه چې دا نومونه موږ ورکو صدا سنومونی چې هغه یو اداره مقامی اداره ورکي لکه پی پی ایل سه فار ایگزامپل لایک ډی ایل دا یو داس نمونه دي چې دا دې ځکه موږ سو پر کولی شي یا داس یو کورس موږ په خپل روبسو لکه سی آی ټي نو دا داسې کورسز دي چې دا موږ سره دا صرف په افغانستان یا پاکستان کې بچیږي د دې چې کوم دی موږ سره په ټول نړۍ کې څه مقصد نشته دی او دا دې ځکه چې کوم نمونه تاسو ته مالي کړی دي نو دا مایکروسافټ دا نمونه په خپل باندې ورکړي دي سبا دا نو څوک تاسو کوي چې مایکروسافټ افیس څه ته وایي نو دا افیس 2009 افیس نه مخکې چې څومره افیسز راغلیو کنه نو هغه ته اصل کې څه دی هغه ته افیس مایکروسافټ افیس په وته وي کته ته یو کس وی چې مالې مثالات را تراکا نو تاسو سره وګورئ افیس 2004 مو سره یا افیس 2000 سه 3 افیس 2000 د قیو په یو چې کوم دی یو په یو افیس مو سره وو یا سه افیس 95 نو دا کټسونه افیس چې تاسو سره نو دې ته مایکروسافټ افیس کوي چې کله وخت لري دا نوې ورژن راتلل یا ساته دا غنه پس یو نمبر کې چاغې ته افیس اټومیشن وته وي چونکه د مایکروسافټ افیس چې څونه پروګرام دي نو دا موږ زیات کړ د افیس دفتری کارونو لپاره دفتری کارو لپاره موږ زیات کړ استعمالول شو اوس افیس اټومیشن څه ته وایي افیس اټومیشن یاد ساته افیس خو افیس ته وایي اټومیشن څه مطلب دی نو بای چې دا افیس خو تاسو ته معلوم دي چې او دفتر ته ویل کیږي اټومیشن د اتومات نو ته دی اتوماتیکلی نو ته دی او دا اټومیشن مطلب دا دی چې څه کار به تاسو کوي څه کار به تاسو کمپیوټر یا کمپیوټر سافټویر به کوي نو چې کله کم کارونه تاسو له کمپیوټر یا کمپیوټر سافټویر کوي دا هغه ته موږ څه ویل شو اټومیشن وته ویل کیږي نو مطلب دا دی چې اټومیشن مطلب څه دی means work done by computer د دې اصطلاحاتو نه مې یریږي دا مهم اصطلاحات د پښتو کې چاته تاسو تعریفول شي work done by computer چې کوم کارونه موږ په کمپیوټر باندې کوو یا کمپیوټر سافټویر یې موږ کوي او دا ته موږ څه ویل شو اټومیشن وته ویل کیږي یا ساته دا افیس اټومیشن چې کوم دی دا یو عمومي نوم دی دا یو جنرال نیم دی یو عمومي نوم دی د چا لپاره د ټولو افیسونو لپاره که یو کس وایي زه افیس اټومیشن وایم هیڅ خبره نشته که یو کس وایي زه مایکروسافټ افیس وایم اټس اوکے ها که ته افیس 2013 وې او تا ته یو کس وایي چې ته څه وایې او ته ورته وایې چې زه مایکروسافټ افیس وایم دس از کمپلیټلی رانګ دا غلط دی موږ سره د هر یو ځای لپاره یو خپل اصطلاح ده لکه څنګه چې د کمپیوټر خپل اصطلاحات دي لکه د پکې ته زه ماشین ویلی شم نو تاسو کولی شي نو یاد ساتئ افیس اټومیشن مطلب موږ سره دا دی افیس اټومیشن چې به دا یو عمومي نوم دی ما سره د چا عمومي نوم دی فار آل افیسز
का ऑफिस 90 लुम्बे ऑफिस चरागल यो अपinzino भी ऑफिस याद साथे सबादन सुक तपोस कुलिशी लुम्बे कम दास ऑफिस हो चागा मार्केट तो लुम्बे जल बांध रहा गए ऑफिस 95 या ऑफिस pinzino विच कम दे मार्केट तरा गए पैदा गए न पस 98 ऑफिस रा गए बिया 2000 बिया 2003 बिया 2004 और पैदा गए न पस 2007 बिया 2010 और उसनन सबाज कम चलीगी न 2013 दी मुसरा न ऑफिस ऑटोमेशन दा यो उमुमिनुम दे तास नमा पागोरस बांध यो मिसाल अंदर का च दा ऑफिस ऑटोमेशन कार सिंग गई ऑटोमेट जमुंगा कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिंग कार गई हाउ डज इट वर्क पैदादे जो ऑफिस ऑटोमेशन असल के दायो उमुमिनुम दे और डेढ़ दस काउंट चा बता सो कबे डेढ़ दस काउंट भी चा बता सो कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कई उदा के तम ऑफिस ऑटोमेशन होती भी रिश्ता तासुल मा यो मिसाल दर करो कने एग्जांपल दा वीडियो भी कोर के गोरे लेकिन जो कम ची HTE गलत भी लिख चकला स्पेस बार वो हमाते खुद ब खुद टिकी दा ऑटोमेशन दे कना ऑटोमेट उशी कनार समासा जरी कम ADN स्पेस तो और कम ऑटोमेटिकली माते टिकी नो मतलब दादी च देता ऑटोमेशन वत भी लिखी जका सकार मौको सकार माल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेके मकना दा कंप्यूटर यो सॉफ्टवेयर दे दा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे और जक देत मुंगा ऑटोमेशन वत भी लिखी बिया वक्त सरसर च कम दे माइक्रोसॉफ्ट सोच को च दे ठोल तो मुंगा ऑटोमेशन भी लिशु राजू च यो ने नुम दे लवरकू याद साथे दा है न पस पर 2008 की कुवम के ऑटोमेटिकली यो नुमरा के चाहे थे माउस हुए याद साथे गुरे इवस रनिश्ता खा माउस शिकम दे दादे यो सलोरो अल्फाज लंडीस थे यो खबर जैन क्या दो साथे आसे जानना लंडीस सलोरो अल्फाज कम दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर स्पेशलिस्ट दादे मुसा चकला मार्केट ता औदा चाहते वे द ऑफिस 2007 ते याद साथे देते माउस वतवे चकला ऑफिस 2001 ऑफिस मार्केट तरा गई न दुई द नुम चिकम दे द माइक्रोसॉफ्ट द ऑफिस ऑटोमेशन ने चेंज क तगीरे क सता माउस ते तगीर क सबादन सुक तपोस कुरीच आया माउस कम ऑफिस ते भी लिखीगी ऑफिस 2007 ते मुंग सिर्फ माउस वत भी लिखीगी और द माउस वत दा से भी लिखीगी द दे च कम सनद मुंग तर लास को ना न द सनद चिता सु तर लास कवे द इंटरनेट द लारेना द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना नो आगा सनद तमुंग माउस वता सन के वाई तासो कांकुर द पारा आमादगी नि से कना द कांकुर द पारा च सिंग तासो आमादगी नि से दक्क से मतलब दादे च तासो द माउस द पारा जिया इंस्टीट्यूट तरागली है और आमादगी नि से उस दल्त च कम सनद तारा दरकड़ी की नो पागे खे माउस लिकली खो मे भी चा पटो नड़े के तानो न मनी द दी माउस द पारा बत्त च कम दे दा इजद के दा खबर जान सर लर्न बाय हार्ट के जान सर टूलमर द पारा केक दे दा जान ज़हन आइडिया सफा के च बई गोर सबाता सुनो सु तपोस के च डायरेक्ट को त सवाल जवाब वर कवे दा माउस च कम दे दा माइक्रोसॉफ्ट च कम गट कंपनी द अमेरिका के अगवी मुख्तलिफ मुल्कुन ता मुख्तलिफ ब्रांचों न बख्शुने वर्कड़ दी अफगानिस्तान ते ACDL वर्कड़ दे ACDL काबल के दे पाकिस्तान ते प्रोमेट्रिक सेंटर वर्कड़ दे तब आलते के जे तवे दमोस त पारा एडमिशन के $200 दी $300 दी अब जमा के बेताला हुई सलवे सवालात दलदर की और अगर ताते विच पदेस सलवे सवालात के बा स्तासो टेस्ट हुई ब्याता सुजे अलदता सुबान का सोलारी ऑनलाइन बस टिक मार्क ती आगा आन कवे आफ कवे आखिर के तासो सर्टिफिकेट दिल राशि दा खुदा से न दे उस तासो दिल तक सिर्फ रागली च तासो सनत सिर्फ तरला सके द जेक्स न द माउस खुदा माउस चिकमदा से शेदे या साथे माउस इज एन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या साथे इज एन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन दा योर सनद दे which is done from Microsoft चिता मुंगो द Microsoft ना डेर पासाना सर तरला सकौलिशु दा द Microsoft कंपनी ना मुंगो डेर पासाना सर तरला सकौलिशु न मतलब दादे ऑनलाइन आगस इस्तेमाल की कम सिस्ट द इंटरनेट पर वास्तवान दे मुंगे लास्ट तरो अगर इस्तेमाल कीगी ऑनलाइन ऑफलाइन यो बले इस्तेला दा बिदुन इंटरनेट ना च कम सिस्ट द इंटरनेट द लाड न तलास तरोड़े अगर त ऑनलाइन भी लिखीगी कम सिस्ट चे तासो द बिदुन इंटरनेट नोड़े ना गई त मुंगे सिविल इशू ऑफलाइन में लिखी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग मतलब में दादे च माउस सबादन सुक तपोस कुलिशी माउस यो सनद दे चिमुंगे द इंटरनेट पर वास्तवान दे द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना तरला सकौलिशु और द माउस कम यो ऑफिस ते भी लिखीगी द ऑफिस 2001 तासल के भी लिखीगी वक्त सरा चकल द ऑफिस 2007 ना 2001 ऑफिस रा गई
نو پدې خو زمونږ ډېر مشکلات هم حل کړل، ډېر ستونزې زمونږ حل کړې، خو خبره پکې دا وه چې څونه زاړه آفیسونه یعنې 2003 2004 2005 2095 د هغې فایلونه به په 2007 2007 آفیس کې خلاصېدل، خو د 2007 آفیس فایلز چې کوم دی دا به په زړو آفیسونو کې نه خلاصېدل. مایکروسافټ ته پته ولګېده چې دا څنګه چل دی، دا خو زاړه آفیسونه څوک استعمالوي نو خو لاړه ختم شو زما مارکیټ کې. اوس مارکیټ کې به څونه سیډیګانې د مایکروسافټ پرتې وي، 2003 2004 څوک استعمالوي نه استعمالوي. څونه چې وخت تېرېږي دومره چې کوم دی زیات جدیدیت او مختلف والی راځي په هر څه کې، او یې مشکل پیدا شو چې بھئی د 2007 آفیس نه پس که 2019 راځي یا 2013 راځي، نو د 2007 او د 2019 آفیس فایلونه خو په 2013 کې خلاصېږي به، خو د 2013 فایلونه به په 2007 او په 2019 کې نه خلاصېږي. او دا غټ مشکل هغوی ته مخې ته راغی او هغه مشکل یې حل کړ، او د هغه مشکل نه پس چې کوم دی دوی د موس په ځای وله څه کېښوده، MOS یې وله کېښوده، په مقصد د مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ یې وله کېښوده، دا نوم یې وله کېښوده. او د دې ولې ولې دا نوم کېښود، سبا د نه څوک تپوس کوي، سبا د ډایرکټ څوک تپوس کوي تا خو راشه موس کړی دی، ډېر ایکسپرټ دی په موس او په ماس کې څه فرق دی. او ولې ولې دا ماس نوم کېښوده، یو یې ترې لرې کړه، یوزر یې ترې لرې کړه. یوزر هغه کس ته ویل کېږي کوم کس چې په کمپیوټر باندې کار کوي، که هغه مووي ګوري، که هغه سانګ پلی کړي، که هغه ویډیو ګوري، که هغه آډیو ګوري، که هغه ایکسل کې کار کوي، که هغه انټرنیټ کې کار کوي، دغه یوزر دی. دا تاسو ته ما بل ورځ هم ویلي چې یوزر چې کوم دی دوه قسمه دي، وروسته به تاسو وایئ، یو ته نایو وایي او بل ته سوفیسټیکیټډ یوزر ورته ویل کېږي. نایو ٹھیک ہے نا، نایو هغه یوزر ته وایي، هغه کس ته ویل کېږي کم کس چې کمپیوټر ته په لومړي ځل باندې ناست دی. هغې ته د امریکن چې کوم دی د کمپیوټر اصطلاح استعمالي ډمي یوزر، ډم نه ډمي نایو ہے ډم، ٹھیک ہے نا. نو ډمي وایي بګینر ته، بګینر هغه کس چې په کمپیوټر باندې نه پوهېږي. بیکاز say for example یو کس سره آیفون یو زه پرې نه پوهېږم، زه وایم چې I'm dummy to iPhone, I'm dummy to computer, I'm dummy to this software. I mean I'm not related too much to this software yet. مطلب بس زه اوس دې سره دونه خاص تعلق چې کله بیا ته تکړه شي نو هغې ته بیا ایکسپرټ یوزر یا ورته سوفیسټیکیټډ، وروسته بیا تاسو دې باره کې وایم دا اصطلاحات به تاسو خامخا استعمالوئ. سوفیسټیکیټډ یوزر چې دا تا د بل نه مختلف کوي، د نور کسانو کمپیوټر زده کړه کې او ستاسو په کمپیوټر زده کړه کې بیا پہچان کېږي who is best who is poor. نو مطلب دا دی چې کم کس زده کړي نو هغې ته سوفیسټیکیټډ، بیکاز صحیح ما لکه مې سپورټ کې کار کړی دی زه سوفیسټیکیټډ یم، تا لږ کار کړی دی ته ډمي یا نایو یوزر یې. مطلب تاسو نه مطلب anybody else لکه کوم کسان چې کمپیوټر سره ډېر لیدلي بکس باندې لیکلي ښه دا زه نه یم دا وی وایي دا اصطلاحات دي. یا ورته عام سټوپډ یوزرز ورته وایي که نه، خو دا خو څوک لیکي نه، دا خو نارمل اصطلاح ده. نو ماس چې کوم دی مایکروسافټ آفیس سپیشلیسټ دی. سبا د نه تپوس کوي چې دا یو یې ته ولې لرې کړه، دوی سوچ وکړو چې 2007 آفیس نه پس چې څومره آفیسز راځي که نه نو د هغې دا فایل به یو بل کې خلاصېږي. د 2013 فایل به 2007 کې، 2007 فایل به 2013 کې، 2015 کې 400 نه مخکې را روان دي، دا فایل به یو بل کې خلاصېږي. ځکه دې د وجې نه دې له نوم څه کېښوده، ماس یې وله کېښوده. تاسو هم خبره پوه شوئ که نه. یوزر یې ته ولې لرې کړ، مثال دغه دوه کسان دي دوی په آفیس 2003 کې کار کوو، دا دوه کسان دي دوی په 2004 کې کار کوو، دا دوه کسان دي دوی په 2007 کې کار کوو، دا لسم د اول 13 کې. اوس 2013 والا په 2007 کې کار نشي کولی، 2007 والا په 2013 کې کار نشي کولی، دا کس یو بل سره ځان له ځان شو ګروپینګ شو که نه، کسان مختلف شو ما سره، دوی دا یو ته لرې کړه. وي جست گو اینڈ وایند اپ go forever. دا ټول یو ځای کړل. وي نو یوزرز، نو هیومن ریس، نو نیچرل، نو سکینز، اس نه ټول به یو ځای وي کار کوي. ټول آفیسز والا ته 2007 کې فایل جوړ کړه، 2013 والا کس په کار کولی شي، په خپل آفیس کې خلاصولی شي. 2013 والا فایل والا 2007 آفیس والا کسانو ته ورکړه کار به کوي، د وجې نه ته ماس ورته ورکړه. نو ستاسو د کورس ټایټل څه شو؟ ماس شو. او ماس هم نه دی یاد ساتئ تاسو چونکې وینډوز 8 وایي که نه، وینډوز 8 پانون وایي نو دې ته مونږ لومیس ورته ویلي کېږي. اوس چې کوم تاسو وایي که نه دې ته څه ویلي کېږي؟ لومیس.
لومیس وته ولي وي لومیس وته ځکه وي چې په دې ونډوز 8 کې درې قسمه کارونه کیږي ټچ ټیپ اینڈ کلک ټچ ټیپ اینڈ کلک درې وړه کار به کیږي د وجنه کومه ونډو کې چې دا درې وړه کارونه کیږي کنه نو دغه ته مونږه لومیس وته ویل کیږي نو ونډوز 8 ته لومیس وته ویل کیږي یا لومیا وته ویل کیږي تاسو کتلی نوکیا لومیا نوکیا موبایلز دي کنه نو نوکیا ته لومیا ځکه وی چې کې درې وړه کار کول شي هم پکې ټچ کول شي هم پکې ټیپ لګي دا ټیپینګ وی کنه when you tap some sort of thing this is called tap and when you say some sort of touch او یو کلیک هم پکې موسم پکې استعمالول شو نو ځکه دې کې درې وړه کار کیږي 3 tasks پکې کیږي درې کارونه پکې کیږي موږ سره 3 tasks درې کارونه دي یو ته ټچ ویل کیږي بل ته کلیک ویل کیږي بل ته ټیپ لکه تاسو سٹارټ تر راشه کنه دې ته وی ټیپ ګوره ټیپ دا موږ خزوم را خزوم کنه ته ټیپینګ وته وی دې ته څه وی دا شي دا دې سنو مغسته ها نه دا اپس دي کنه ته ټایلز وی کنه these are called tiles او دې ته وی metro position دې ته څه ویل کیږي metro position metro وی بس تا د بس په شکل کې دکھا سکو गो आप किधर भी जा सकते हो इसमें आसान तरीके से माउस को घुमाओ उधर ये ले जाएगा कम देते जब माउस समझो अल्टा ऑटोमेटिकली था ये तो टैप होता है टैप खुद भी पोजीशन था दे लेकिन उस में चुदा दा क्लास दस पहले का बस पर शक्ल के बस था बस वाली हुई एनीबॉडी उगुदी का ना देखो मारता वाले बस न हुई बस यो नेग लाइन था विदा से स्ट्रेट लाइन ताले जो बस चलता रहा कुंटी से विदा से और पर सड़क के दा से रहा कुंटी से भी और रवानी दा से जाने आपने कभी देखा है बस तो चलता रहा कुंटी नीचे चलता रहता है कि जो टोल पूर्ण टकर को तबाह की ठीक है ना नो बस असल क्या स्ट्रेट लाइन ही जक देता बस होते हुए लिखी देता मेट्रो हुई मेट्रो बस तभी लिखी नो मतलब दादी चे द कंप्यूटर हर यो इसला ढेर ज्यादा ट्रिकी दा ढेर ज्यादा डिफरेंट था ना यो बार बार दा खबर स्टूडेंट्स जक को चे भाई दा हर यो इस्तेलाह दा मां स्टूडेंट ता पोसो कि सर ये तो कल डिवाइस इस्तेमाल है कल मशीन इस्तेमाल है तो मोती रो रहा मशीन आवाज इस्तेमाल की चे कम मुंगा रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल like misal say for example you got a car kala shu ye machine da pake kam se button sar on off ki lagi on da petrol machine di computer yo ale tasvili ki device zakada ta pa click pande direct da sane chide computer ke button da dach yo bas class yo na da processing kai amaliyat kai kam se amaliyat ki age ta device hui kam se amaliyat na ki direct लगेगी लगता है da barq te da group te kana da group च button on के on शिकना da खुली दी kana da खुद ले गली दी da group automatically लाने का automatically बर राशि और बल दतानशी कना त button on के और लगे इंतजार होता कुछ विंडोज दे बर के इंस्टॉल कमा दी ग्रुप के अले माला कर कि ना बस डायरेक्ट ऑन ऑफ ते बस ऑन है करो दरबे के और ऑफ है करो बस लाट खत्म शी और द कंप्यूटर इवन दो को तासु दा प्रोजेक्टर लगावे कना दा हम लग टाइम अखली नो दी त मुंगा डिवाइस विली शू मशीन वत निश्चित तो मिसाल तासो लदर कमा मस्जिद तलार शे तासो नो मस्जिद के तासो जानेमाज त कारपेट नहीं दिशे या अरे मेरे भाई मेरे बोले प्रसाद इसे नहीं कहते ठीक है ना उधर चेहरा रावाला दा बुक किताब रावाला दा किताब कम किताब लगा ये लाइब्रेरी तो होने रहा कुरान हर जगह यो पर इस्तेलाह ठीक है ना उधर से विले पॉप से मखकिश जमेता पॉप खो नो तो विले की ना नो हर जगह यो पर इस्तेलाहात इस्तेमालीगी मरियम चुक ढेर ज्यादा खराब है नो ये दो वजह में तासो सिर्फ ओनंच कम दे तासो द कोर्स बारे की इंफॉर्मेशन दर कर द कसियो यो इस्तेलाह च कम दे तासो बार-बार होय कंप्यूटर साइंस तासो द साइंस दा यो साइंस सब्जेक्ट दे दा याद साथे यो सोदी लकसे विंडोज 8.1 प्लस विंडोज टाइल्स ढेर जबरदस्त मेथड्स दी या वत ट्वीक्स वत वी लिखी ट्वीक्स मेथडोलॉजी तरीकी दी कि यो कमांड विंडोज 8 न खत्म शी जबे सिंग बगैर इंस्टॉलेशन न बे सिंग वापस रावला कि जमा विंडोज बिल्कुल कार प्री दी इंस्टॉलेशन न बगैर बाहर यो कमांड सिंग पला दे त ट्वीक्स वाई सबात यो कसो लके विंडोज 8 ट्वीक्स दी वीली दी तो चाना त पोसो का व्हाट इज विंडोज 8 ट्वीक्स नो ट्वीक्स से उदास तरीकी दी कि दागे द लारिना मुंगा द विंडोज 8 च सुन स्तुजी गयो पे यो हल कोली शो मिसाल
مثال اسم I'm giving an example د کس دا زله خوښ شو کنه مثال دی بس د انسټالیشن مطلب څه دی تماچلو بس ډز دیوله ولی دا د خوښ شوی زبردست کوم د زل بیلاش کوم کنه دا سے ونڈوز مونږ سره دا بہت ایسے سارے للو ہوتے ہیں جو ونڈوز انسٹال کرتے ہیں ونڈوز انسٹال کی نه زبد اغه ځای علاج وکوم زما یو کمانډ لپاره بتا سو ونډوز ټول نه غره ته ټویکس ویل کیږي میتھډز دي دغه سه ورډ دی دغه سه ایکسل دی دغه سه پاور پوینټ دی اینڈ سو آن پاور پوینټ دی ایکسل پلس فنکشنز دی پلس پروجیکټس دی زیات کر स्टूडेंट्स दे देते यार functions or projects the tool important means excel दे windows and excel यो सो खबर बता खरे कि कोमा यो सो सॉफ्टवेयर दियो सो प्रोग्राम दे लका windows excel function projects और microsoft access intro दे outlook configuration दे और मुसर इंटरनेट दे द सेवन दास प्रोग्राम्स दी पदे के ऑफिशियली कता से जॉब द पार योजे की वजीफे द पार अप्लाई करे रुलंबे विंडोज 8.1 बड़ी रखीस द करे MS Word की कतास आसमान तम मुखेजे कतास दागे यो कमांड मिस दके हो मगर लेटर बया लिखी या विजान सर सप्ते या प्रिंट के दा गदरे कमांड्स दी एक्सेल बता सो 1 by 1 यो पयो बता सो कारवे और पदे के ब्या पे एक्सेल के द टोन इंपॉर्टेंट सिचदी कना ना इत अकाउंट्स होते भी लिखी हर यो ऑफिस के दी जरूरत दे ददी द पिंजोश पे गुम्याश तो आगाज ता सुनन नौ शो यो रस बराई ता सो बाजार से खत्म के ता सो बजुवे मा چې به د زونه تاسو په لایف کې سونه امپورټنت دي سونه مهم دي ته اوس نو تاسو خپل سټرګل شروع کوئ او لاست نمبر چې کوم دی ایکسس هم خو دی آوټلوک موږ نن سبا زیات کړل دی کنفیګریشن دا ډیر مهم دی دا به تاسو دي ځنه دا یو څو داسې پروګرامز دي چې دې ته ډیر زیات توجه ورکوي وینډوز ایکسل آوټلوک اینڈ انټرنیټ تر څو پر ځا تاسو نیز د کړی کنه یا ساده ترغه پر تاسو جو دفتر کې صحیح طریقې سره کار نشي او مطلب زموږ د دې دای چې به تاسو د کمپیوټر نه خبر شئ چې کمپیوټر څه دی او دا څنګه طریقې سره موږ استعمالولی شي نو یاد ساتئ نن موږ صرف د دې کورس باره کې څو خبرې وکړې نن به صرف بس کما او ان شاء الله سبا له زموږ we will starting from windows so windows چې کوم دی what is windows 8.1 زبا start د دې څخه اخلم ما ته بدا زه لګیا دا چې ما ته یادې د بل ټاپک کنه ځکه نور مو سره کلاسونه شروع وي نو بیا ما نه ټاپکس پاتې شي پکې زه اخیری ټاپک لیکم چې ما ته یادې نو سوال ان شاء الله موږ د وینډوز 8.1 نه شروع کیږي او د وینډوز 8.1 باره کې ټول معلومات درکو دا کسرورو پسې زو یو په یو تاسو که سوال دي تاسو